باران دی، رحمت د الله باران دی، او د خپل مړه ځمکه دا پې را ژوندی که. دویمه دعا دا روایت د جابر رضی الله عنه دی، دا امام ابو داود راوړی. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی اتت النبي صلی الله علیه وسلم بواکی، څه خلک د باران د نه کېدو شکایت کوونکي په جړا راغلل د رسول صلی الله علیه وسلم خواته. ولې رالل؟ د باران د نه کېدو شکایت یې کو او ډېر د غم اظهار یې وکړو چې موږ په سخته کې هم په تکلیف کې. فقال نو رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا وغوښته، اللهم اسقنا غیثا مغیثا، یا الله من خړوب که په باران، په هغه باران چې حاجت پوره کوونکی دی، یعنی داسې باران چې زموږ پې کار وشي. و چې داسې باران راشي او حاجت پې نه پوره کېږي د هغې څه فایده نشته. مریئا مریعا، مریئا مریعا سپرلی والا، چې دا ځمکه په دې باران څه شي؟ ښایسته شي، شنه شي، مزېداره شي. کله باران داسې شي چې هغه شته شینوالی هم ختم کړي، سیلاب تی جوړ شي، عذاب تی جوړ شي، طوفان تی جوړ شي. نه نه، وی یا الله داسې باران راووروه مریئا مریعا چې هغه ښایسته ځمکه شنه کړي، بوټي شنه شي، د شینوالی را زرغون شي. نافعا غیر ضار، نفع ورکوونکی باران راووروه نه ضرر رسوونکی. داسې باران راووروه یا الله چې موږ ته فایده راکړي، داسې مه راووروه چې موږ له نقصان راکړي. عاجلا غیر آجل، زر راتلونکی باران راووروه، نیټې والا مه راووروه. نیټې والا څه مطلب دی؟ یعنی چې وخت ډېر وخت بعد، نه نه، یا الله زر یې راووروه. فاطبقت علیهم السماء، او د دې دعا سره اسمان راوورېدو. اسمان راوورېدو یعنی وریځ راله او باران راوورېدو. نو یو دا دعا یاده کړئ، اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. درېمه دعا د انس بن مالک